خکارساز و مددگار دے. دے کلمے بارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چې دا اسم اعظم دے پدے کې حسبنا الله ونعم الوکیل، کافی ده موږ د پاره الله تعالی او ډېر بهترین کارساز وکیل معنا کار جوړون کې موږ پښتو کې وکیل استعمالو چې سړی ته کار برابرای. او دا کلمات ابراهیم علیه السلام هم وا کله چې نمرود سره مقابله وا او هغه وخت یو غمدک کلمه ویلې چې حسبنا الله ونعم الوکیل، دا جمع صيغه ده. او دا چې کله واحد صيغه وي حسبي الله، کافی ده ما د پاره الله، حسبنا الله کافی ده موږ ټول د پاره الله. همدغه کلمه په جنگ بدر کې رسول الله صلی الله علیه و سلم د کافرو په مقابله کې هم ویلی و جو حسبنا الله کافی ده موږ د پاره الله تعالی ونعم الوکیل او بهترین کارساز مددگار ده. چنانچہ ابو سفیان دو ورځې مزلو کو چې کوم روب هغه خواهش او خیال او چې مسلمانان براشي په دې روب کې ورته هغه په روب کې راغلل واپس وتختیدل. فانقلبوا نو واپس ول اغوی بنعمت پنعمت سره من الله تعالی طرفنا صحابه کرام ځکه چې دوی لاړل او اتو ورځې په بدر میدان کې تیر کړی. نو بنعمت من الله پنعمت سره د الله تعالی طرفنا وفضل او په فضل سره دواړه مراد دنیا او آخرت ګټه ده. نعمت نه مراد آخرت ته ځکه چې ثواب یو ګټه او فضل نه مراد دا چې چلته دوی کاروبار وکړو مالونه واغستل او مالونه راوړل باغی کې الله تعالی ډېر ګټه ورته ورکړل. لم يمسسهم او ان رسدو اغیتا مسنقل اغوی سوء تکلیف ان اس تکلیف هم نه رسیدو دغه جګړه کې خو تکلیف یو لګی تندې وي پکې نو تکلیف هم نه رسیدو او ګټه مو مندله اخرت برابر شو دغه چې الله باندې اعتماد یو. واتبعوا او دوی اتباع وکړه رضوان الله در زمانتی د الله تعالی د الله در زمانتی پسې لاړل. والله ولا تعالی ذو فضل خاوند فضل عظیم لوی دے د لوی فضل خاوند دے. انما بشکدا خبر ادا د بل نه دا ذالکم دا خبره ان دا پروپاګاندا کوون کی هغه وخت هم اوسم الشیطان دا شیطان دے یخوفو چیری اولیاءه دوستان خپل دغه چې کې با څوک راځي چې چا باندې اثر وي د شیطان نو دا پروپاګاندا یا د کافرو روب اچولو کوشش کوونکی دا شیطانان دی الله وای او دا یری شیطان اولیاءه دوستان خپل نو الله اطمینان ورکړي مسلمانانو ته. فلا تخافوهم نو مې یریږي تاسو اغوینا وخافوني او یریږي معنا ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې. الله تعالی دا صيغه استعمال کړی دا چې دا په هر چا باندې هر وخت کې فټ کیږي. هغه وخت کې ابو سفیان د غلخ کور باندې نن سبا زموږ په دشمنانو باندې دوی نه مې یریږي معنا ویریږي او بیا چې اسیم سړی کې عقل وی موازنه وکي دا الله طاقت او د موجوده د سپر پاور طاقت یا دینه مخ کې چې وي هغه نه مخ کې وي هغه نه مخ کې دې سره چې کم اور دے وغیرہ وغیرہ دي نو الله سره چې کم اور دے دا سړی لګ موازنه وکي چې کم ډېر تکلیف دی یا دا عمر چې موږ په تکلیف تیریږي او هغه عمر چې تکلیف تیریږي موازنه سړی وکي چې دا عمر په تکلیف کې کم او که آخرت عمر په تکلیف کې کم. همدارنګه دې سره چې کومې فائدې دي الله سره چې کومې فائدې دي هر شي باندې چې ته فیصله کوي دا ټول شنو موازنه سره وکي بیا پته ولګي چې ملګرتیا د چا پکار یره د چا نه پکار. ولا يحزنك او غمجن دینه کیتا پریشان دینه کیتا الذين اغكسان يسارعون چاغي جلدی کوي توندی کوي منډه وهي فل کفر په کفر کې انهم بشکدوی لن يضر الله نقصان نشي رسول الله تعالی تا شیء هیڅ شی زری برابر منډه را منډه خو ډېر کوي پروپاګاندا ډېر دي حالات ور سره خدي دنیا مطابق الله تعالی وی الله تا او دلته مراد صرف د الله ذات نه ده د الله دین ته د الله کتاب ته د الله تعالی مسلمانانو ته او دا خبره تاسو ټول ځین کې کینه وای څنګه چې الله تعالی د قران باره کې دا وعده کړی دا چې مونږ به د حفاظت کوو وان له لحافظون مونږ به د قران حفاظت کوو. چنانچه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نه واخله تر اوسه پورې څومره ډېر کسان پاغ شو په دې مسلمانان راغلل او د کافرو د دې مسلمانانو مقابله وکړه دشمنی وکړه سختی پیرا وستي او دا ټول سازشونه وکړل خو قران کې تبدیلی را نه وسته. نو عمدارنګ الله تعالی صرف قران نه د قران ویون کی عمل کوون کی او د دې باندې ایمان راوړون کی د ټول حفاظت ذمہ داری الله تعالی غسته ده. په سورۃ مائده کې د بقایا ذکر ده چې والله یعصمک من الناس الله به خلقو نه بچ کی ته غبراوي غما الله وعده کړی ده دغه چې بل پیغمبر خو بیان راځي چې نوې دین براشي او خبره نه ده خو قیامت تعالی خامخا رسي نو چا چې دا او چت کړی هغه ور سره رسي. الله دې موږ تاسو مغه مؤمنانو کې راولي.
نو غمجن دي نه کیتا کوششونه دي دوی په کفر کې دوی نقصان نشي رسوله الله تعالی تا یرید الله غواړي الله تعالی الله یجعل لهم چې ور نکی دوی تا جوړ نکی دوی تا لهم دوی تا الله دا چنا یجعل جوړ کی الله تعالی لهم دوی د پارا د بلا بلا معنا شو حظوا برخا اسا فی الاخرته باخرت کی یعنی دنیا کې کا الله دوی ته ډیر څه ور کړی دي قوت طاقت مال دولت وغیرہ نو الله دوی ته باخرت کې څه نه ور کوي حساب نه وی اخرت کې ولهم دوی د پاره به عذاب عظیم لوی وی الله دې متاسو بچ کی د لوی عذاب نه ان الذين بشکا کسان اشتراو چې وای غستو اشترا معنا ما تاسو کړو ما یاد ساتي ترجیح ورکړه الکفر کفر تا بالایمان د ایمان په مقابله کې لا یضر الله هیڅ کله دوی نقصان نشي رسول لن چې چرته مراشي معنا ما تاسو کړو هغه چا د پر هغه کار د پر استعمالي کی چې هغه کې امکان هی نه وي ناممکن ده مشکل نه ناممکن ده کې دی نشي نو اس کلا بدوی نقصان ہونا رسی اللہ تعالی تا شیء ہی شیء ولهم دوی د پارا عذاب دے علیم دردناک ولا يحسبن الذين اوغمان دینکی اغا کسان خیال دینکی اغا کسان الذين اغا کسان کفروا چې کافران دي انما چې بشک خبره دا د بل نه دا نملی چې مونږه مهلت ورکو لهم اغویتا خیرون چې کني دا خده لانفسهم دا غي په اغه د ځانونو لپاره یا د کافرو لپاره دا ډېر اهم آیت ته دا عموما زموږ تاسو په ذهن کې دا خبره راځي او چونکه انسان خود الله تعالی خود انسان خالق دی او د انسان په فطرت نه او د انسان د خواهش نه خبر دی دا عموما مسلمانانو په ذهن کې دا راځي چې ما ایمان امر وړه دی جهادم کوما قران موایما منظم کوما رجم ساتما هغه باوجود زما ضرورت کم پوره کیږي او د کافر زیات پوره کیږي زه غریب یم هغه مالدار دی زه تاوان کوم هغه ګټه کوي زما کور نشته د غیلولي بنگلی دی وغیرہ وغیرہ نو الله وایي چې د کافر دی هم خیال نه کوي د باره کې تاسو هم دا نه وایي چې کنيما چې دی ته ډیل ور کړی دی دا د لپاره فائدہ مند دا فائدہ مند نه دی د دې مثال مخکې سوره بقره کې هم تیر شوی دی د دې مثال د هغه ګډوري دی چې کله سړی هغه عللولو د لپاره واخلي او بیا هغه خپل دانو او خپل پټي کې آزاد پری دی د لپاره چې په لږ وخت کې ډېر غوخه راجمه کی په خپل ځان باندې چې د عللول د قرباني د غوخه کې نور مزید خود پیدا وشي نو دغه رنګي الله تعالی کافر ته چې ډیل ور کوي د دې لپاره چې هغه په خپل ګناهونو کې مزید اضافه وکړي او الله مزید نعمتونه په غیبه تمام کی الله دې داسې بدقسمتي نه موږ تاسو ټول بچ کی چې دا خدای دوی د پاره انما بشک خبر ادا د بل نه دا نملی مونږه مهلت ورکو لهم اغویتا لې د پاره د دی یزدادو چې دوی زیات کی لیزدادو د پاره چې دوی زیات کی اثمن گنا نور زیاته گناو کی دوی په ګناه کې زیات شنورم ولهم دوی د پاره عذاب د مهین ذلیل کون کې سپکون کې هغه د پاره دا یو ګاډی لار بند کړی دا 2136 بي چاوینو الګ لاټ شور سره کرولا ګاډی 2136 نمبر ده لار بند کړی ولهم دوی د پاره عذاب د مهین سپکون کې ما کان الله او صلی تعالی اطمینان ور کوي دغه په مقابله کې مسلمانانو ته ما کان الله ند الله تعالی لیزرا چې پریک دی المؤمنین مؤمنان علامه په حال باندې انتم چی تاسو علیه باغی حتا ترغ وقت پوری یمیز الخبیث چی جدا کی بیل کی خبیث ناپاک من الطیب د پاکنا لگا ټول مسلمانانو باندې الله تعالی چې دا سختی راولي هم دې لپاره چې موږ ته پته نه لګي چې موږ کې کم یو مخلص دی کم یو متقی دی کم یو مجاهد دی کم یو منافق تعالی دې موږ تاسو بچ کی نو الله وایي داسې حالت باندې تاسو پرې دا منا دا حالت باندې راولم دې لپاره د نور چې تاسو ته پته ولګي یا جدا شي تاسو نه مخلص او غیر مخلص مؤمن او منافق وما كان الله او نه الله تعالی ليطلعكم چې خبر در کی تاسو ته اطلاع در کی تاسو ته علی الغیب په غیب باندې الله تاسو هر غیب نه خبرای یعنی مونږ نه خبر چې ثواب وسګي مونږ نه خبر چې امریکای اخیر انجام بچي مونږ نه خبر چې د پلاني قوم اخیری انجام بچي وغیرہ نو الله تعالی فرمایي دا الله تعالی ذات سره مناسبه نه ده نه الله شان سره چې هغه تاسو مخکې نه د حالاتونو خبر کی ولكن الله لكن الله تعالی یجتبی غرقی من رسله د خپل پیغمبرانو نه من یشاء او چاته چې